بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم رور د واده د لومړي شپې د آدابو غوښتنه کړې چې د واده لومړي شپه باید څنګه او په څه ترتیب سره تیره سي. محترمینو، د واده لومړي شپه چې کله یو څوک خپله میرمن تر خپله کوره ورسوي، نو د دې دپاره ځانګړي آداب او اصول دي. لومړی آداب دا دی چې یو څوک د واده لومړۍ شپې ته باید پوره تیاری ونیسي. وړاندې باید ځان ستړی، ستومانه او بدخوابه نه کړي. ولې که دی له وړاندې ستړی، ستومانه او بدخوابه وي، که نارینه وي او که ښځینه وي، باید تیاری وکړي. ولې که چیرې دی ستړی وي، ستومانه وي، بدخوابه وي، نو د واده په شپه باندې به په تکلیف وي، خوب ورځي، تندی به یې ورین نه وي، طبیعت به یې تازه نه وي، بدن به یې مړاوی وي. نو د واده دغه مهمه او د خوښیو ډکه شپه به پر ده باندې په خوب، په تکلیف، په سر درد او په بدخوندي باندې خدای مکړه تیره سي. نو وړاندې باید دی خوب هم ورته سر کړي او ځان هوسا هم کړي. دویم ادب دا دی چې د واده په لومړۍ شپه باندې به اودس وکړي، 2 رکعاته د حاجت لمونځ به وکړي او تر لمانځه وروسته به د خیر او خونه هم برابر وي، ځکه چې دغه شان هم اړین دي. او بې ځایه مصرفونه دي هم نه کوي چې دغه مصرفونه وکړي چې تر حد تجاوز وکړي، چې دا اسراف راځي او دا شرعاً ناروا دی. څلورم ادب دا دی چې په خونه کې باید د ضرورت ټول توکي پر ځای وي. مثلا خونه باید دروازه ولري او دروازه باید کلپاک ولري چې خونه بنده سي، ځکه دا سنت دی چې یو څوک د بېدېدلو پر مهال باندې باید دروازه وتړي. او کلکین هم باید ولري، ځکه د کلکین په وجه باندې دوی ته دغه درک معلومیږي چې اوس ورځ ده او کله شپه ده. او کلکین باید انداره ولري چې د دوی حالت و باندنی و چې څوک په سرای کې وي هغوی ته څرګند نسي. او په خونه کې باید غسلخانه هم وي، ځکه د واده په آدابو کې دا دی چې خونه باید غسلخانه ولري. د خونې د غسلخانې په وجه باندې د ښځې او د خاوند د ټولو عزتونو ساتنه کیږي. دا څلورم آداب دی.
پنځم ادب دا دی چې ښځه باید د مهر سره د ولور سره په سوغاتونو او ډالیو باندې هم ونازول سي. لکه عام طور چې زموږ په پښتنو کې دغه دود هم دی چې کله ښځه د پلار د کور څخه د خاوند و کور ته یوړل سي نو په هغه لومړي ملاقات کې دې ته ډالۍ ورکول کیږي. څوک د سرو زرو ګوتمۍ ورکوي، څوک غاړګۍ ورکوي، څوک والی ورکوي، څوک ټیک ورکوي، څوک څوک پیسې ورکوي چې زموږ په پښتنو کې دې ته هغه مخپېټک ویل کیږي. دا سوغات د دې دپاره ورکول کیږي چې د خاوند د کورنۍ شرافت، سخاوت او غیرت پکې ښکاره سي او د دوی ترمنځ مینه او محبت پیدا سي او دغه میرمن ډاډه سي چې و دغه کور ته چې راغلی یم پر دې خلکو باندې بې قدره نه یم، قدرمنه یم. دا پنځم آداب دی د واده د لومړۍ شپې له آدابو. شپږم آداب هغه دا دی چې کله خاوند د خپلې میرمنې و خونې ته ورغلی نو به دې ته لومړی سلام وایي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او تر سلام وروسته به د ښځې پر تندي او ویښتیانو باندې لاس ونیسي او دا دعا به وایي: اللهم انی اسألک من خیرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. یا الله د دې میرمنې او د دې ښځې د ښېګڼو او خیر غوښتنه در څخه کوم او د هغه خیر غوښتنه در څخه کوم چې تا دا ښځه پر پیدا کړې په دې کې چې خلقتي طبعي کوم خیر ستا هغه زما په برخه کې. او اعوذ بک من شرها، یا الله زه پناه غواړم د دې ښځې له شره، د دې له بدګڼو، وشر ما جبلت علیه، او د هغه شر څخه چې خلقتن په دې کې ستا د دې طبعي چې کوم شر دی هغه بدګڼې دي، یا الله له هغه څه پناه غواړم. دا ابن ماجه دا دعا را نقل کړې. او دا شپږم آداب دی د آدابو څخه د واده د لومړۍ شپې. او اووم آداب له دغو آدابو څخه دا دی چې کله دی د خپلې ښځې سره کښېنستی تر دې دعا وروسته نو ښځې ته ولور هم لاسته ورغلی، ډالۍ او سوغاتونه هم ورکول سوي په ډول ډول زیورونو زینتونو سره مزینه سوې په نوې خونه کې او نوې ژوند دی. نو د دې ښځې توجه د دنیا و ژوند ته سي، د دنیا د ژوند د ارزښتونو سره یې زړه وتړه سي. نو په دغسې حالات کې باید د خاوند و دې ښځې ته د دنیا څخه د رغبت پر ځای د دین رغبت په زړه کې ور واچوي. باید خاوند و ښځې ته ووایي چې ښځې دغه خونه به وي موږ به نه یو، دغه زینتونه به وي موږ به نه یو، دغه زر به وي موږ به نه یو، دا زموږ سره د لید تر ابده پورې وجود نسی پیدا کولی. یا به دغه مالونه دا شان زړیږي، یا به خرڅیږي، یا به زموږ څه پاتیږي. زموږ دپاره هغه ګټه چې تل تر تله به راسره وي او په هغه ګټه باندې چې موږ جنت رانیولی سو، د الله رضا رانیولی سو، ابدي ژوند ښه کولی سو، هغه یوازې او یوازې دین او د الله جل جلاله رضا ده. او ښځې ته به د دین داسې خبرې کوي چې ښځې باید د دین پوره پابند اوسې، باید لمونځ دې پر وخت وي، تلاوت دې پر وخت وي، اودس دې پر وخت وي. دا به په صحیح طریقه سره کوې، د پاکو جامو انتظام به کوې او الله جل جلاله ته به دې توجه وي. په هر کار کې به د الله جل جلاله رضا طلبې. دغه د دنیا ژوند، د دنیا خوندونه، د دنیا ښکلا دا موقتي ده، دا تلپاتې نه ده، دا د یو څو ورځو ژوند دی، دا له منځه ځي. نو ښځه به د دیندارۍ خواته راوبولي او ښځه به د دین و طرف ته مائله کي. دا پر خاوند باندې د ښځې حق دی او دا د دغه لومړۍ شپې اووم آداب دی. او اتم
د دې خبرې به زیات خیال کوي چې خاوند او میرمن مخکې هیڅ نه وه، پردي وه، یوازې او یوازې دغه د نکاح تړون دی چې د دوی ترمنځ یې مینه او خپلوي او قرابت او تعلق ټینګ کړ. نو دغه د نکاح په ذریعه سره د دوی ترمنځ مینه او محبت پیدا سو. نو په دا وجه باندې چې دوی مخکې پردي وه، نو اوس به دغه خاوند د ښځې سره د الفت، مینې او محبت خبرې کوي. ښځه به ځان ته مائله کوي، خو په جماع کولو کې به تلوار نه کوي. د ښځې سره به په نزدېکت کې تلوار نه کوي. په اوله شپه به د ښځې سره نزدېکت نه کوي. ولې؟ ځکه که چیرې خاوند د ښځې سره په لومړۍ شپه نزدېکت وکړي نو څو تاوانونه لري. لومړی تاوان هغه دا دی چې د ښځې په ذهن کې دا خبره ټینګښت پیدا کوي چې د نکاح څه مقصود یوازې او یوازې د شهوت سړېدل دی او بس. دویم هغه دا دی چې ښځه فطرتاً حیا ناکه وي، ډېره زیاته حیا لري. د دې د شهوت چې کوم ځواک دی هغه ژر نه راپورته کیږي. ښځه د نزدېکت لپاره په لومړۍ شپه هیڅ آمادګي نه لري. نو که چیرې خدای مکړه دا آمادګي ونه لري او خاوند د دې سره نزدېکت وکړي، نو د خاوند د هغه شهواني ځواک د سړېدو پر مهال به د ښځې شهواني ځواک راپورته سي. نو چې کله د ښځې شهواني ځواک راپورته سو، د خاوند شهواني ځواک به سوړ سي. د ښځې دا به راپورته سوی، نو بیا د ښځې د خپل خاوند څخه نفرت کیږي. ولې؟ هغه د دې په لومړۍ شپه د دې چې کوم شهواني ځواک دی هغه د نه کوي ورپوره، هغه پر هغه نیمه حال پاتېږي. نو د ښځې سره د نفرت دغه لومړۍ شپه نزدېکت د میړه او د میرمنې ترمنځ د نفرت او د بدخوندۍ لامل ګرځي. دریم، په لومړۍ شپه باندې که څوک نزدېکت وکړي او اکثره وخت خو ښځې وي هغه پیغلې وي، نو د پیغلې هغه د بکارت چې کومه پرده ده ادب دی، دا د ښځې په فرج کې داسې نیمه پرده سته. هغه نیمه خواخوا ادب دی، دا د ښځې حیض ځینې ځي او نیم طرف د لوړې خواته پرده وي. د نزدېکت پر مهال باندې دغه پرده زائلیږي. چې کله دا پرده زائلیږي نو د دغه پردې د زائلېدو پر وخت باندې ښځه په تکلیف وي، نو ښځې ته خواهش نه پیدا کېږي. نو کله چې د دې تکلیف وي، د دې د تکلیف سره خاوند ته هم هېڅ خوند نه ورکوي، هغه هم بده محسوسوي. نو دغه لومړۍ شپه د واده په بدخوندي باندې تېرېږي. او څلورم لامل هغه دا دی چې د واده په شپه باندې چې کله دغه د بکارت پرده زایله سي، ښځه په تکلیف وي، نو د میړه او د میرمنې ترمنځ دغه لومړۍ مهمه او لو د واده شپه چې د ژوند د مهمو شپو څخه ګڼل کیږي، دا به د دوی ترمنځ په تکلیف او په زحمت باندې تېره سي. او را روان سهار چې دغه ناوې او ښځه د قریبانو سره، د دې نوو قریبانو سره چې د خاوند قریبانې دي، د دوی سره ملاقات او لیده کاته کوي، دا به په تکلیف وي. نو په دې وجه باندې د دغو څلورو لاملونو له وجې باید ښځه او خاوند په لومړۍ شپه نزدېکت سره ونه کړي. او یو بل خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې خاوند باید ښځې ته هغه خپل د زړه چې کوم هغه طبیعي عشق دی، مینه او الفت دی، هغه ټوله باید خپلې ښځې ته په ډاګه نه کړي. ولې که خدای مکړه دی هغه ټول ورته په ډاګه کې او ښځه په یقیني ډول پوه سي چې زما خاوند زما سره دغه مینه لري او دغه راباندې عاشق دی، نو بیا یې د خپلو شومو اهدافو او ناوړو غوښتنو دپاره کاروي او هغه ټول په ده باندې مني. نو په دې وجه باندې باید دی د خپلو اغراضو په ساتلو کې احتیاط وکړي او خپله مینه باید په ټولو وجوهو سره خپلې مېرمنې ته نه کړي ښکاره. قرار دی د مینې اظهار ورته کوي او دونه دی بد اخلاقي او بدتمیزي هم نه ور مخته کوي ښځې ته، چې ښځې ته د یو غلامې په حیث وګوري
او دا د یو خادمې په څیر باندې کی او د ښځې ته داسې تهدیدونه ورکړي چې په دا لومړۍ شپه د ښځې څه زړه وکاږي او د ښځې د دغه واده او د ژوند څخه زړه ورتور کړي او ښځه په احساسي کمترۍ کې راسي او ځان یو حقیر او ډیر کمزوري مخلوق محسوس کړي. بیا په کور کې دا چې هر کار کوي هغه به پر مخ نه ځي، ځکه یو څوک چې په احساسي کمترۍ کې راسي نو بیا چې هر کار کوي په هغه کار کې به نقصان ځنې پیښیږي. نو باید په ډیر ښه انداز دی د دې ښځې سره داسې رویه وکړي چې هغه ښځه نه په دونه احساسي برتري کې راسي چې دی د خپلو اهدافو دپاره وکاروي او نه په داسې احساسي کمتري کې راسي چې ځان حقیر محسوس کړي، بلکې په مناسب ډول به ورښځې ته د محبت اظهار کوي، د مینې اظهار مینه به ورسره ښکاره کوي، ځکه ښځه ستا په ټولو چارو کې په پټو او ښکاره چارو کې مرستندویه ده. دا ستا مرسته کوي، دا ستا د عزت او ستا د وقار خیال ساتي. نو باید په داسې ډول باندې چې د دواړو ترمنځ خوشحالي پیدا سي، د دواړو پر ترمنځ دغه زندگی او د ژوند په ډیر ښه انداز باندې روان وي. باید په داسې شکل باندې د ښځې سره ګزاره وسي چې نه ښځه حقیره او بده او کمزوري محسوسه سي او نه یو داسې څوک د ښځې څخه جوړ سي چې باره ستا د ټولو قریبانو څخه بد رویه کوي، د خواښې سره هم بد رویه کوي، د خسر سره هم بد رویه کوي، د اندرور سره هم بد رویه کوي، د یوره سره هم بد رویه کوي، د لیورزیانو سره هم بد رویه کوي، د ټولو سره بد چلند کوي. داسې مخ به هم ښځې ته نه ورکول کیږي، ځکه که چیرې دغسې مخ ښځې ته ورکول سي هم تاوان کوي. باید د ښځې سره داسې زندگی وسي چې په کور کې د دې چلښت په صحیح طریقه باندې وي. او که چیرې د یو چا واده د یو داسې ښځې سره و چې هغه پیغله وه، د بکارت یې نه و زایل سوی، نو په لومړي ملاقات کې د ښځې د بکارت زایلیږي. نو باید خاوند په لومړي ملاقات کې د ښځې سره په ډېره نرمي او اساني او کم حرکت سره ملاقات وکړي چې هغې ته تکلیف پیښ نسي. او په راتلونکو وختو کې هم څو ورځې باید خاوند د خپلې مېرمنې سره احتیاط وکړي، ځکه کله کله داسې وي چې د ښځې بکارت زائل سي او خاوند د دې ښځې د نزدېکت څخه پرهیز نه کوي، نو بیا د ښځې ته ډول ډول ناجوړي ورپېښېږي چې هغه ناجوړي کله کله داسې سي چې بیا ادب دې وي هغه د رحم خوله وپړسېږي، د اولاد د ځنډ او یا د نه کېدلو لامل ګرځي. نو باید په دې کې ډېر احتیاط وسي. او بله خبره چې ډېره مهمه او اړینه ده هغه دا ده چې دغه لازمه نه ده چې د ښځې د پیغلې دې د بکارت دا پرده وي، ځکه عام طور خو د ښځو دغه د بکارت پرده وي او دا په دغه لومړۍ شپه په ملاقات سره زائلیږي. او کچیری دغه د بکارت پرده نه وه، د دې په نه درلودلو سره باید پر ښځې باندې تور ونه لګول سي، ځکه دا سخته ګناه ده. بې له تحقیقه بې له شاهدانو پر ښځې باندې تور لګول دا حرام دي. او فقهای کرام او طبیبانو دا څېړنه کړې ده او وایي چې د ښځې دغه د بکارت پرده یوازې او یوازې په ملاقات سره نه زائلیږي، نه لرې کیږي، بلکې که ښځه له یو لوړه ځایه راولویږي او یا ټوپ وغورځېږي یا ډېر حیزونه ورسي یا ډېر وخت دا کښیني، پیغلتوب ډېر وخت وکړي، نو په دې سره هم د ښځې دغه د بکارت پرده زائلیږي. او ځینې ښځې د سرې د بکارت پرده لري نه، نو دغه مسئله کې ډېر خلک بې پروایي کوي که د ښځې د بکارت پرده نه وه پس دی فورا تور ورباندې لګوي او یو لوی ستونزه منځته راولي. دا حقیقت نه لري. خدای او رسول چې موږ ته کوم څه ویلي باید هغه عملي کړو. نو بې له څلورو شاهدانو چې څلور شاهدان وي او هغه هم داسې شاهدان وي چې لکه ستن او تار په داسې ډول یې لیدلي وي او دغه څلور سره شاهدان شاهدي هم ورکړي، بیا نو دغه تور پر ښځه باندې ثابتېدلی سي. یوازې او یوازې د بکارت د پردې د نه درلودلو په خاطر باندې
دغه تور پر ښځه باندې نه ثابتېږي او دغه تور پر ښځه باندې ثابت تړل چې دا د بکارت پرده نه لري ستره او عظیمه ګناه ده. ځکه که چیرې ښځه تر یو ځای رالوېدلې وه یا غورځېدلې وه یا یې فطرتاً دا پرده نه وه یا د ډیرو حایزو په وجه باندې د بې لمانځیو په وجه دې ته د دې د پرده زائله سوې وه یا ډېر وخت کښېنستلې وه د دې د پرده زائله سوې وه او دغه تور چا ورباندې ولګوي چې د دې د بکارت پرده ادب دې وي په زنا کې زائله سوې ده نو دا به څومره ستره ګناه وي او دا څونه غټ جرم دی او د دې ښځې ټول ژوند ورته تباه کړي د همیشه دپاره به ښځه د دغه پیغوره څخه ځان نسي خلاصولی. نو محترمینو دغه د واده د لومړي شپې آداب وه. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق ورباندې راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وطن تا